بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه اشرف زمان د رحمان آباد کې د ټیم کې زه تاسو سره حاضر یم. کتونکو د رحمان آباد خلکو ته لوره هم ډېر غټ تکلیفات یې خو د یو بجلی ده چې چند کلو ته بجلی لګېدلې ده، هغه کلو ته تقریبا نن درېیمه ورځ ده چې نن بجلی نشته ده او خلک ډېر پریشانان دي. څومره چې د رحمان آباد دکانداران دي هغه ټول کاروبار چې ده د بجلی سره څوک چې دي هغه ټیلران دي، څوک چې څوک بیلډینګ والا دي، څوک د کمپیوټر دی والا دي، لکه مختلف کوم شعبات سره چې دي هغه تعلق لري نو هغه بجلی نشته ده. هغه خلک چې دي هغه ډېر پریشان دي. درېیمه ورځ ده چې هغه حکومت نه دا مطالبه کوي چې باید د موږ د بجلی ویلې نشته ده. درېیمه ورځ ده چې بجلی شته نه دی. د لاچۍ واوډه کې چې کوم کسان شته دي نو هغه نه موږ دا مطالبه کوي چې باید د رحمان آباد او راټول خلکو د چې درېیمه ورځ ده چې بجلی نشته. لږه غوندې څاڅکي دوه درې څاڅکي وشولې بیا بجلی چې دي هغه موږ والا ختم شي. بجلی جی دا چې دوه سوسکي وشي دا پورا ریز نه وي او چې درې څلور ریز نه بجلی نه وي نو لہذا مهرباني وکړئ دغه باندې خاص حکم نظرثاني وکړئ. بجلی په باره کې زه دا یم چې بجلی وي نه په رحمان آباد کې بجلی ډېر سخت ضرورت وي او بجلی وي نه کاروبار ټول هر شا ډیم وي، ځکه چې بجلی طرف نه موږ ته ډېر مشکلات دي چې بجلی وي او ایم پی ای منصب ته موږ دا درخواست کوو، اپیل ته کوو چې جی دا بجلی دې موږ ته ټیک کړي او بجلی موږ ته سخت ضرورت ده. څومره ورځ ده چې بجلی نشته؟ نو نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې بجلی نه وي. نن موږ سره چې بارون شروع شي موږ دومره ورځ ده چې بارون یو سوسکر پرېوځي موږ بجلی نه وي. نن دا شکرداري کې وي خو دزو ته موږ ته نه روپري. دا چا غلطي ده؟ دا موږ ایم پی ای ایم ان ای ته یې نه دا کوم ځای نه بجلی بندېږي؟ دا اډو نه یې بندوي، د شکرداري اډو نه یې بندوي. حکومت ته چا درخواست کوي؟ حکومت ته موږ دا درخواست چې موږ سره د دا بیل موږ نه ټیټ خولي او بجلی موږ ته نه روپري. بیل څومره روسي؟ کم سے کم 800,000 روپے میاشتې موږ د بیل روسي. کاروبار د کله نه بنده؟ کاروبار نن مو درېیمه ورځ ده چې بجلی نشته ده موږ کاروبار نسته یو. نن دارا اوسم پیسې وختایو په ګیس بجلی نشته په سکورو استری وختایو نو لیزه دای مینه ام پی ای ته دا موږ خواسته چې دا یو بجلی لمرانو دا د مشتهر پرې په دټم بجلی په جاره کې دا دي مایکونه ملګولي بجلی نشته بس صرف لا لوډو وکول یا غانې وژغو بجلی مونږ ته سخت ضرورت ته چې بلونو ټیم شي بیا بجلی رو پرېږدي هسې به دی نه رو پرېږدي ولې که دی سره پکې نه مونږ سولر پکې ورکوو چې یاره دی خدای ته دا ریکویسټ ده چې مونږ ته بجلی رو پرېږدي او اوس څه مسله ده چې بجلی نه پرېږدي دغه یو نسته مونږ ته بجلی ډېره سخته غه ده مونږ ته بجلی رو پرېږدي. شکداري کې وي ځکه چې شکداري کې ام پی دی هلته نه رو پرېږدي هلته تورونه ویلې کټه کېږي هغه کې نه کټه کېږي چې لوچای نه رو پرېږدي څه شکداري کې خو بجلی نه جوړېږي لوچای نه غه کېږي مو ته خو دا بجلی ولا کافرون لګي مسلمان خو نه لګي. موږ ته د بجلی طرف نه ډېر سخت مشکلات دي چونکې رحمان آباد کې بجلی نه وي، شکرداري کې وي، موږ دلته بیل په ټایم باندې روسي بیل ادا کوو خو بجلی موږ ته نه روپري. برای مهرباني دې وشي چې دا موږ ته د بجلی په خپل ټایم باندې صحیح روپري. خدای رسول ته دی وګوري د بجلی د روز ته بجلی سره شتانه درېیمه ورځ ده چې دوه سوسکي وشي بجلی نه وي. کاروبار د کله نه بنده؟ کاروبار درېیمه ورځ ده بنده. حکومت ته څه مطالبه کوي؟ حکومت ته دا مطالبه ده چې بجلی د جلد نه جلد وکړي. دا پیکو والا ماشین دی، دا سلای والا ماشین ده، دا هم پیکو ماشین ده. نن درېیمه ورځ ده او چې موږ دا ټول ټیکري وګوره په ټیبل باندې پروته دي او موږ چې کاروبار بند ده او موږ کاروبار خدا بجلی سه او دوه سوسکي نه وشي بجلی بند کې دې پښتنه وشي. موږ حکومت ته دا مطالبه ده چې دې پښتنه وکړي. اخر موږ زنور خو نه پاتې کېږو کله بچاو ته رزق چې نه ګټو چې بجلی دې بند کې موږ خو رزق بند شو نور موږ خو سره نور زر نه موږ دا دکانه کې جره ټایم تیر کو بس دینه بچرا پیسې وګټو بچاو ته چر رزق پیو. دا بجلی چې نه ته سي پرار خالی لړی نو په بلا ورځان دا سیوانه نه بیا هم دا سنستو یا د روپۍ ولا کار نه دا کړه چې وای دا حکومت ته خامخا موږ د پټیای خلک یو نو دای پوچار دا چې وای دا موږ ته بجلی روشي اوس مو دا لرګي دا کړته پرته بجلی نشته تغیر کو نو دا حکومت ویلي موږ سره دومره زیاتای نه دا چې بارون شي بجلی نه به بارون چې لیاغلې وشي بیا دای موږ نه بند کړي درې ورځې شولې موږ کاروبار بند ده دا ډیره مهرباني وي چې موږ ته دا بجلی رو پرېږدي. دا بجلی چوره نه نشته؟ بجلی نن درېیمه ورځ ده صاحب چې نشته موږ بجلی موږ غریب علاقه ده چې دوه سوسکي کېږي موږ بجلی نه موږ دا غواړو چې موږ ته خپله بجلی په ټایم باندې ملیږي او په ټایم دې سي په ټایم دې ورسي. موږ غریب خلک موږ دا مزدوري ده خو دیم دې دا مزدوري کوو چې دا مزدوري نه موږ ته نه ملیږي. موږ ډېر غریب خلک. کاروبار د چوره نه بنده؟ کاروبار نن درېیمه ورځ ده چې موږ کاروبار بنده بچی مو نه نور دي او موږ دا بجلی نشته. زه صاحب کا ناظم جان بادشاہ د ټیم کې رحمان آباد بازار کې تاسو سره ویلاړ یم
بجلی خبره چې کومه پورې ده نو هغه داسې ده چې بی تقریبا چې کله هم د خدای پاک مو باندې رحمت باران شروع شي نو د موږ باندې د بجلی زوال چې کوم دی هغه شروع شي. نه پوهېږو چې د دې څه وجوهات دي، خو زه چې څومره پورې پوهېږم نو دا جانبوج کر چې څومره د مو ایس ډي او لاچي چې کوم دی هغه او هغې سره څومره واکمن دي هغه ټول په دې لاین باندې بالکل بریک تھرو وکړي چې بای دې ته بجلی کټ کوي او دا دی په ملي بګت سره دا خبره کیږي. نو زه د موجوده ایم پی ای جناب میجر شاداد صاحب نه دا مطالبه کوم، اسرا ایم این ای صاحب جناب شهریار افریدی منسٹر آف چې کوم د هغه د منشیات هغه نه هم دا مطالبه کوم چې بای تاسو چې د مو فریاد اور وای نو د رحمان آباد تاسو قتل هم ده نو ډیره مهرباني کوي چې تاسو د بجلی ایس ډي او صاحب ته ایکسین صاحب ته په ډاډه دا ویله وکړئ چې بای د رحمان آباد بجلی د زر نظر نن تقریبا 3 ورځ ده چې زمونږ بجلی نشته ده. نو زه دې باره کې د خپل حکمونو ته اپیل کوم چې بای زر نظر د دې باندې فوري طور باندې عمل وشي او د بجلی د موله بحال کی اور آینده دې هم د دې ساده باو د پره چې د کوم لاین خراب دی د کې ډیسکونه خراب دي دا کئی دفعه ما ویلي دي ای سی صاحب لاچی ته هم ویلي دي چې د ډیسکونه چې کوم خراب دي چې مو ورته د پیالې وي دا دی ریپیر شي او د لاین چې کوم خراب ته چرته کې هم نه دی دا چې کله باران نه وي دی نه پیله د دې ساده باب وکړي او دا چیزونه چې کوم دي دا د فوري طور باندې درست کړل شي. ډیره مهرباني، ډیره شکریا. خلکو خبرې اترې تاسو اورېدلې د کوم د رحمان آباد بازار کوم خلک دي دا ټول د کاروباري خلک دي، ټولو کاروبار چې هغه د بجلی سره ده او د کومه خلکو خبرې اترې وکړې ګیلې وکړلې دا تاسو اورېدلې. نو دا د حکومت ور پکار دي چې دا خبرو باندې یقیني نه وکړي موږ د بجلی کوم لاین ده هغه دې ټیکي اور موږ بجلی دی آینده کې لیدا څه نه بندي. نو دا پروګرام تاسو وکړلو نو اشرف زمان سره نو د پروګرام بل پروګرام پر ځتا سره اجازه تغونه الله پامان. درګي یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام اعلی تعلیم یافته ټیچینګ سټاف قرآن او دینی تعلیم او تربیت خصوصي انتظام د نرسری نه تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هډې پبلک سکول درګي مین جی ټی روډ درګي. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.